د هندبوک جرمني ټولو مینوالو او څارونکو ملګرو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. هیله ده چې جوړ و روغ به وئ، ژوند به مو په خیر تېرېږي، خوشحاله به وئ. زه محمود سعید دا د یو ځل بیا له هندبوک جرمني د فېسبوک پاڼې څخه تاسو په خدمت کې یم او نن به بیا تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړو، ځینې معلومات چې د پناغوښتنې د قبولۍ او رد او دې ته ورته نورو مسایلو په اړه دي هغه به درته وړاندې کړو. هیله ده چې د پای موږ سره واوسئ او ویډیو ته نور دوستان ملګري هم راوغواړئ، ویډیو شریکه کړئ. نو زه به پیل وکړم. لومړی به عمومي معلومات چې د پناغوښتنې د دویمې انټرویو د قبولۍ دې ته اړوند مسایلو په اړه دي، لومړی به هغه معلومات درکړم او بیا به وروسته په پای کې تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړم. د کیس د انټرویو نه وروسته چې کله سړی انټرویو ورکوي، د کیس د قبولۍ او نه قبولۍ په اړه ډېرو دوستانو پوښتنې کړې وي. نو لومړی به په دې اړه معلومات درکړم چې د پناه غوښتنه څه ډول رد کیږي. په عموم ډول په جرمني کې د پناه غوښتنې ته د رد ځوابونه 3 ډوله ورکول کیږي، چې یو یې ساده رد وي، یو یې د بې بنسټه قضیې رد وي، او یو یې د دروغجنې قضیې یا چې د درواغو په اساس جوړوي د هغه ډول رد دی، چې یو یې einfach Ablehnung دی او بل یې unzulässig دی او بل یې öffentlich unbegründet. دا 3 ډوله ردونه تاسو ته راځي. ممکن هغه کسان چې دا تجربه لري په خپلو هغه لیکونو کې چې د بانک د خوا دوی ترلاسه کړي دي هغه وګوري چې دوی ته کوم ډول رد راغلی. مهمه دغه ده چې هر وخت دې ته مو پام وي، کله چې په اول ځل وي دوهم ځل وي تاسو ته رد راځي دغه په لیک کې وګورئ چې څه ډول رد دی. د دې مهموالی په دې کې دی چې که چیرې څوک په ساده ډول رد شي هغه بیا تر ډیپورټ پورې په جرمني کې د اوسېدو دپاره یوازې 30 ورځې وخت لري. خو د هغه چا قضیې چې د نه منلو وړ یا په ښکاره ډول بې بنسټه رد شي هغوی بیا یوازې 1 اونۍ وخت لري چې بیا باید دوی ولاړ شي او جرمنی پرېږدي. خو بیا یو شرط شته، په دې دواړو قضیو کې یو د پاته کېدو دپاره بیرته په جرمني کې ځینې لارې شته، چې یوه مهمه یې د شکایت ثبتول دي. کله چې تاسو د رد لیک او د ډیپورټ دپاره نیټه ترلاسه کوئ، سملاسي باید له محکمې سره اړیکه ونیسئ او خپل شکایت ورته ثبت کړئ یا هغو ته اعتراض وکړئ. ځینې دوستان دلته په مسنجر کې زنګونه وهي، هیله ده چې اوس زنګونه وهي، بیا به وروسته د دې خپرونې نه دوی سره په مفصلې خبرې وکړو. نو د بانف د دغې پرېکړې د رد د پرېکړې پر وړاندې د قانوني ګامونو پورته کولو نه یو یې د شکایت دی. که چیرې څوک وکیل لري هغوی به ورسره مخامخ مرسته وکړي، که وکیل څوک نه لري کولی شي د پروازول یا د ته ورته نورو ادارو سره اړیکه ونیسي او د هغوی نه مرسته وغواړي. که هغه هم نه وي په خپله مخامخ اداري محکمو ته تللی شي او خپل شکایت که وخت کم وي در سره په شفاهي ډول که نه په لیکلي ډول ثبتولی شئ. هغه د شکایت پاڼې چې دي یا د اعتراض پاڼې چې دي د هغو لینکونه د هندبوک جرمني په ویب سایټ کې د همدغې د پناغوښتنې ردېدلو تر عنوان لاندې په دې څپرکي کې شته دي. که د چا اړتیا وه کولی شي مسیج وکړي، همدلته کومنټو کې ولیکي، زه به بیا هغه ورته لینکونه ورته ولیږم. ښه، نو بیا وروسته د محکمې کار دی. کله چې تاسو خپل اعتراض ثبت کړئ د دغې 1 میاشتې په دوران کې یا د 1 اونۍ په دوران کې 2 وخته چې ما مخکې وښودل، نو بیا محکمه پرېکړه کوي. هغوی بیا د هغه کوم دلایل چې تاسو په اوله انټرویو کې د بانف د چارواکو سره یا مامورینو سره یا مرکه کوونکو سره وړاندې کړي دي، هغو ته به هغه خپل دلایل بیا وړاندې کوئ او هغوی خپل هغه د تاسو د انټرویو کې مو چې کوم سوال و ځواب شوی دی هغه ګوري، پروتوکول تاسو ته یوه کاپي درکول کېږي او نور کوم دلایل د تاسو د قضیې اړوند چې د هغه بیا ګوري، بیا یې ارزوي. که چیرې محکمې ولیدل چې د تاسو
د قضیې په اړه سم تصمیم نه دی نیول شوی یا ځینې دلایل مو نه دي اورېدل شوي، نو هغوی ممکن بیا تاسو په اړه بل تصمیم ونیسي، بیا مو د مهاجر یا پناه غوښتونکي په توګه قبول کړي، او یا که چیرې مو قبول نه کړي ممکن د تاسو هیواد د حالت په کتو په ډیپورټ د ملي بندیز حکم درکړي، او دا حکم هغه کسانو ته ورکول کېږي چې په هیواد کې جنګ وي، هلته وچکالي وي او بل نورې بشري ستونزې وي، هغو ته ممکن بیا په ډیپورټ د ملي بندیز حکم ورکړي چې هغه بیا د 1 کال دپاره دی، خو فکر مو وي چې هغه اصلا قبولي نه ده، یوازې د 1 کال دپاره دوی د ډیپورټ نه خوندي کېږي. خو په د 1 کال کې تاسو بیا چانس لرئ که چیرې مثلا اوسبیلډونګ پیل کړئ یا دې ته ورته نور ژبه ښه زده کړئ، او یا نورې ځینې لارې دي چې زه بیا وروسته درته ویم چې که هغه تعقیب کړئ ممکن چې بیا دا د استوګنې د اجازې وخت مو غځول شي. یو بل مهم شی چې ځینې دوستان ممکن ګټه نه وي ورنه اخیستی هغه د بیا ځلې کیس وړاندې کول دي. که چیرې نور ثبوتونه تاسو پیدا کړئ د خپلې قضیې د کیس اړوند، یا مثلا څوک په افغانستان کې له ډېرو سختو حالاتو سره له جنګ و جګړو سره مخ شوی وي او دلته راشي، هغه ټراوما چې د پوسټ وار ټراوما یا د جګړې نه وروسته هغه ژور خفګان د سړي په وجود کې چې وي، هغه ناروغتیا ذهني که هغه را پیدا شي بیرته تاسو په وجود کې کشف شي، تاسو کولی شئ بیا سمدلاسه د بمف یا نورو اړوندو ادارو ته ورشئ. مخکې مو چې د بمف کومه اداره کې اول انټرویو ورکړې وه ممکن هملته ورشئ، بیا ورته د خپل دلایل وړاندې کړئ او د بیا ځلې پناه غوښتنه وکړئ. نو دوی اړ دي چې بیا د تاسو دغه دلایل د سره وارزوي او بیا مو په اړه تصمیم ونیسي. نو په دې وخت کې ممکن د ډېرو هغه کسانو چانس وي چې د پناه غوښتنې په پروسیجر پوهېدلي وي. بدبختانه زموږ ستاسو د ډېرو دوستانو هغه دوستان چې دلته راغلي دي د هغو ستونزه عموما د ځینې وخت د ترجمانانو سره وي چې صحیح ترجمان دوی ته نه پیدا کېږي، په خبره یې څوک نه پوهېږي، او ځینې وخت دوی خپله نه پوهېږي چې څه ډول خپله قضیه ورته تشریح کړي، حالات خپل د وطن د خپل ځان. نو دوی په اول وخت کې ممکن له ځینو مشکلات سره مخ شوي وي، رد شوي وي او خو د رد وړ نه وي، خو دوی بیا کولی شي چې دوهم ځل کله چې ثبوتونه پیدا کړي، ژبه یې هم یو څه زده کړي وي، په سیستم هم پوهېدلي وي، دوهم ځل د خپلې قضیې د بیا ارزولو غوښتنه وکړي. دا یو مهم شی دی چې ازول فولګن انټراګ ورته وایي. ازول فولګن انټراګ بیا وکړي، که په دې اړه د وکیل سره یا نورو مشورتي مرستندوی سازمانونو سره مشوره وکړي، دا به بیا ډېر ښه شي. ښه بل چې دی ډولډونګ دی، په دې اړه مو مخکې ډېر بحثونه کړي، زه ډېر په دې اړه نه غږېږم، او ډېر کسان چې دي دلته چې زه خبرېږم یا یې وینم هغه ډولډونګ لري. ډولډونګ هم هغو کسانو ته ډولډونګ یا د معنا یې دا د زغمل شوې استوګنې اجازه، هغه څوک چې دلته وي ریپورټ یې ممکن نه وي خپل وطن ته، مثلا د اسنادو د کموالي له امله یا هلته د حالاتو خرابوالي له امله، هغو ته د بمف اداره خپله تصمیم نیسي چې دوی ته د ډولډونګ یا د زغمل شوې استوګنې سند ورکړي. بیا وروسته ګوري که په حالات سم شي دوی ډیپورټ برابر شي ممکن ډیپورټ یې کړي. خو په یاد مو وي چې اوس یو نوی قانون چې تر کار لاندې دی، په 19 د اګست بیا په پارلمان کې وړاندې کېږي، هلته بیا تصمیم پرې نیول کېږي کابینه کې، چې هغو کې د ډولډونګ والا کسانو په اړه هم ځینې موضوعات شته چې دوی سره باید څه وشي. خو هغه کسان چې دلته کار کوي یا زده کړې کوي یا اوسبیلډونګ کوي، د هغو کسانو ډېر چانس دی چې په آینده کې جرمني کې دوی ته د اوسېدو اوږدمهالې اجازې ورکړل شي او انټګریشن په برخه کې ورسره ډېره مرسته وشي. په دې اړه اوس ډېره سرمایه ګذاري کېږي د سیاستوالو د خلکو، دې ته ډېر پام دی. ښه دوستانو، خو دلته راسره ملګري شوي دي، ډېره مننه. سلامونه مو کور ودان. زه به بیا وروسته تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړم. دغه ځینو دوستانو ویل چې فارسی صحبت کنین. دوستای عزیز، به فارسی همکار خوب ما شرمیلا جان هر روز پنجشنبه لایو میاد در فیسبوک و به سوالات شما جواب میده. چیزی که من حالا تشریح میکنم اونا دیروز تشریح کردن، گفتن میتونین امو ویدیوهایش ببینین
و جواب سوالای خودت دریابید. نو د ډولډونګ نه وروسته یو بله لاره چې ده د ډولډونګ خو مې په اړه درته ووایي چې او د ډولډونګ رښتیا یو بل شی چې دی هغه د اوسبیلډونګ ډولډونګ دی چې هغه ډېر مهم دی. ډېر کسان که غواړي چې په جرمني کې رښتیا آینده کې ښه ژوند ولري، د اوسېدو اوږدمهاله اجازه ترلاسه کړي او د ښه کار پیدا کړي، د هغوی لپاره اوسبیلډونګ څو ځله موږ دا خبره کړې ده او ډېر اسانه پیدا کېږي، سخت نه دی. اوسبیلډونګ د ځان لپاره پیدا کړي او شروع کړي. په 2 کالو کې چې دوی اوسبیلډونګ کوي، اوسبیلډونګ باید لږ تر لږه له 2 کالو نه زیات وي، نو دوی ته د اوسبیلډونګ ډولډونګ ورکول کېږي. کله چې دوی بیا هغه خلاص کړي 2 نه تر 3 کالو پورې، بیا 2 کلنه نور اجازه، ورپسې ممکن چې هغه نور هم تمدید شي او ښه کار هم پیدا کړي. ښه، 2 نورې لارې شته، تا 3 نورې لارې شته د قبولۍ دپاره، غیر د دغو نه چې موږ یادې کړې، چې تاسو کولی شئ د هغو نه هم ګټه واخلئ، خو د دې لارو سره هم ډېر کسان بلد نه دي. یوه یې د سختو حالاتو کمیسیون دی چې ارتفال کمیسیون ورته وایي. دا په هر ایالت کې شته. هغوی ته کولی شئ خپل حالات ورته ښه تشریح کړئ، نو هغوی ممکن د تاسو سره د قبولۍ کې مرسته وکړي. ارتفال کمیسیون د هر ولایت د داخله وزارت، داخله چارو وزارت سره اړه لري. تاسو پوهیږئ چې د جرمني سیاسي حکومتولي ډول یې فدرالي دی، هر ایالت ځان ته وزارت لري د کورنیو چارو. د هغوی بیا د ارتفال کمیسیون چې دی د سختو حالاتو کمیسیون، هغوی بیا پرېکړه کوي چې چاته د چا سره په قبولۍ کې مرسته وکړي یا یې قبول کړي. نو په تېرو ورځو کې ما هغه لینک خپور کړی و چې د هر ایالت د ارتفال کمیسیون د اړوند ادرسونه پکې وو. هلته ممکن که کولی شئ ورشئ، خپل اړوند ایالت پیدا کړئ او د هغو کمیسیون پیدا کړئ، هغو ته ورشئ. خو ښه دا ده چې له کوم جرمني چا څخه مرسته وغواړئ چې د دې ځای اوسېدونکي وي، په ژبه پوهېږي. او یو بل شی دا دی چې په هر ایالت کې تاسو پوهېږئ چې د هغو خپل پارلمان هم شته. د هغو د پارلمان غړي که پیدا کړئ، ممکن د تاسو سره ډېره مرسته وکړي. نو د وکیلانو سره هم په دې اړه مشوره کولی شئ، ورته ووایئ چې دا قضیې مو د کمیسیونونو سره تعقیب کړي. او یو بل شی چې دی د دې ترڅنګ، د ارتفال کمیسیون ترڅنګ بله لاره د قبولۍ چې ده، هغه د جرمني پارلمان ته یا خپله د ایالتونو پارلمانونو ته د غوښتنې لیږل دي. په دې کې چانس یو څه کم دی د نورو مخکینیو لارو چارو نه چې ما وړاندې کړې، خو ځینې کسان هغه چې ښه مدغم شوي وي په ټولنه کې، دلته پښتنو کې تېرو ورځو کې ځینو کسانو لیکلي وو چې ژبۍ ښځه ښه کار کوي، دلایل لري، کولی شي چې خپله هغه حالت په ښه ډول دې خلکو ته، پارلمان غړو ته تشریح کړي. نو دوی کولی شي دې پارلمانونو ته هم لیک ولیږي. په دې اړه هم ښه ده چې د وکیل یا نورو مرستندویو ادارو سره مشوره وکړئ. کولی شي هغوی د دې لیک په برابرولو کې هم د تاسو سره مرسته وکړي. دلته خو لکه څنګه چې پوهېږئ سیستم داسې نه دی لکه د افغانستان. تاسو خپله پارلمانونو ته مخامخ تللی شئ، د هغو پارلمان د غړو سره لیدلی شئ، د هر ایالت یا خپل عمومي بونډستاګ د آلمان عمومي پارلمان. نو تاسو کولی شئ چې دا کار وکړئ او دا ګټور دی، د ځینو کسانو لپاره ممکن ډېر ښه وي. وروستی لاره چاره چې دا د قبولۍ دپاره هغه په کلیسا کې پناه اخیستل دي. که څه هم ډېر کسان ممکن دې سره حساسیت وښیي، خو په کلیسا کې پناه اخیستل په دې معنا نه دي چې سړی به خامخا عیسوی وي. هغوی د تاسو د دین و مذهب سره کار نه لري، یوازې خپل بشري فکر چې لري هغو په اساس خلکو سره مرسته کوي. خو هلته ممکن ځینې کسان که قضیه یې
یعنی سړی په ډاډمن ډول نشي ویلی چې حتمي به ډیپورټ نه پاتې کېږي. ممکن ځینې کسان د کلیسا نه هم وایستل شي ډیپورټ شي، خو ډېر وخت د هغو کلیسا چارواکي د خلکو سره مرسته کوي چې څو دلایل یې واوري، دولت سره اړیکې نیسي، دوی ترمنځ تفاهم کوي. نو دا هم دا یوه وروستۍ لاره ممکن دا وي چې څوک که ډېر په جدي ډول د ډیپورټ خطر لاندې وي، دا یوه لاره شته. او کلیساوې هم ټول کلیساوې ممکن دا کار ونه کړي. خاصې کلیساوې دي چې په هر ښار کې ممکن وي، تاسو کولی شئ معلومات یې پیدا کړئ د پرازول ویب سایټ نه یا یو بل ویب سایټ چې په جرمني کې لینک شته. اوس راځم په تېره ورځ په هغه عکس باندې تاسو پوښتنو ته یوه سترباید خیل پوښتنه کړې وه چې په نور کې اوسم او ډونګ لرم، دوه کاله کېږي او په هغو سور خط دی، دا څنګه ختم کړم؟ نو دا خو مخکې ما بحث وکړ چې ډولډونګ ممکن په راتلونکو کې ډولډونګ لرونکو کسانو لپاره ځینې شرایط ښه شي، آماده شي ورته، د دوی قبولۍ چانس ډېر دی. نو دوی باید حوصله وکړي، خو د دې ترڅنګ باید کار وکړي، ژبه ښه زده کړي. که اوس بلډونګ کولی شي اوس بلډونګ پیل کړي، نو حوصله دې کوي. ټول کسان نه ډیپورټ کېږي، خیر کار به مو وشي. او یو شی تاسو خپل د وکیلانو سره باید خبرې وکړئ چې که د چا ډولډونګ تر 18 میاشتو زیات وي، نو دوی باید بیا د قبولۍ غوښتنه وکړي. د خپل وکیل سره خبره وکړئ که څوک له 2 کالو نه زیاته ډولډونګ ولري، نو باید د دولت نه غوښتنه وکړي چې دوی ته دلته د څو 2-3 کلنې استوګنې اجازه ورکړي. او بل یې ویلي دي چې زه په خپله خوښه بیرته وطن ته لاړ شم، دا کار مې چې کړی دا مالیه یې چې ما نه اخیستې بیرته یې راکوي که نه. دا پوښتنه مخکې مو هم ځواب کړې وه، دا مالیه چې یو ځل لاړه بیا بیرته څوک نشي اخیستلی، هغه نو د دولت شوه. بل یو ورور ایمل یار ویلي وو چې hallo ich bin seit 6 Jahren in Deutschland, ich habe 2 negativ bekommen, ich habe genau 5 Jahre Vollzeit gearbeitet, also ich bekomme Visum. Danke Ihnen. د ورور هم د ویلي چې کار مې کړی دی 15 کاله او 2 واره رد شوی. مخکې مې چې ووی چې دغه چانسونه چې شته، زه فکر کوم چې کار یې ډېر کړی، ژبه یې ښه زده ده. د هرټفل کمیسیون یا د جرمني پارلمان د دواړه د سره ډېره مرسته کولی شي په قبولۍ کې، او یا کولی شي چې بیا ځلې غوښتنه وکړي چې ازول فولګنانټاګ ورته وایي، بیا ځلې د خپلې قضیې د ارزولو غوښتنه وکړي. دغه 3 لارو نه که کار واخلي، انشاءالله چې ډېر زر به قبولي ترلاسه کړي. او بل ورور ویلي وو چې همت جرمني ژبه کار په 2 انټرویو کې قبلېدو چانس کې کوم رول لري که نه؟ تر اوسه خو ډېر رول نه لري، خو ممکن له دې نه وروسته یې ولري. لکه ما چې درته وویل چې د مهاجرو په اړه او د انټګریشن په اړه یو نوی قانون تر کار لاندې دی، نږدې ورځو کې به تصویب شي پارلمان د خوا نه. نو ممکن چې هغه کسان چې کار کوي یا ښه مدغم شوي وي په ټولنه کې، د هغو دپاره ځینې مادې پکې وي، تر اوسه برابر شوی نه دی چې ټول چې څه دي پکې، خو ممکن دا ډېره ګټه وکړي. اوس لکه شاید چې خپريږي به په انټګریشن باندې د مهاجرو ډېر کار کېږي، نو هغه کسان چې ښه کار کوي، ښه ژبه یې زده وي، ورته د پاتې کېدو نور چانس هم شته، او کولی شي د هغو تر څنګ دغه ځینې لارې چارې چې ما وښودې دا عملي کړي، نو ممکن قبول شي. د بل ناصري سفیر الله ناصري ویلي دي چې زما پوښتنه ده جرمني ژبه مو هم یاده ده او کار هم کوو، نو څنګه کولی شو قبول شو؟ همدغه لارې چارې چې دا ویډیو که مو تر اوسه نه وي کتلې، د سره یو ځل بیا وګورئ، او هیله ده له دوستانو سره یې هم شریکه کړئ، دا مو هېر نه شي. بل مطیع الله امرخیل هم ویلي وو چې فلوشلینګز پولیټیک کې به کوم تغییرات راشي که نه؟ د مهاجرت په سیاست کې به ممکن تغییرات راشي. دا اوس هره ورځ نوي مسایل پورته کېږي، یو څه تغییرات راشي، خو هیله ده چې دا د ټولو په ګټه تمام شي. بل من الله ویلو چې پاسپورت څنګه ترلاسه کړم؟ خدای نه دی ویل شي د جرمني پاسپورت، د افغانستان پاسپورت. افغانستان پاسپورت خو لکه څنګه چې ټول ته ښکاره ده، ورځئ تذکره ور وړئ، وخت درکوي او پاسپورت اخلئ. او د جرمني نو دا د پناغوښتنې پروسیجر دی چې دا طی کېږي. چې وخت ډېر ونه وځي، د تاسو پوښتنو ته راځم چې دلته مو لیکلي دي پاراګراف 25A باندې لږ رڼا واچوي. نواب نوري لیکلي، نه پوهېږم چې هدف یې کوم یو دی، ممکن چې بیا لږ تشریح کړي.
یا په میسج کې موږ ته ولیږي، موږ به درته ځواب درکړو. او یو پوښتنه بله چې سپارښتنه بله هغه دا چې ډېر وخت تاسو چې موږ ته میسجونه لیږئ په هغو کې یوازې سلام مو لیکلی وي. تاسو پوهېږئ چې هندبوک جرمني په 7 ژبو خپرونې لري، بیا موږ نه پوهېږو چې تاسو ته په کومه ژبه ځواب درکړو. لږ تر لږه په هغې اول د سلام تر څنګ دا هم لیکئ چې زه په دې ژبه خبرې کوم، غواړم تاسو سره خبرې وکړم یا پوښتنه وکړم. نو یوازې سلام کفایت نه کوي. قبول میلرئ که نه؟ بلکه چې پاکستان یا انډیا نه څوک دي. او د بل ایماق ویلی دي، ایماق صاحب چې من تاسو پیوند فامیلی آمدم از یونان به آلمان شهریان بورگ هستم و 4 ماه قبل اینترویو دادم. به نظرتان جواب چی خواهدم؟ دغه پوښتنه هم ډیره کیږي. به خاطر برادر ما ایماق به فارسی برش میگم که پرسان زیاد میشه که چقدر وقت میگیره، وقت معین نیست، لیمیت نداره، حدود نداره. ممکن است چند ماه تا چند هفته تا چند ماه دوام کنه یا ممکن 1 سال 2 سال باشه. ولی امیدواریم که حالا یک کمک کارش تیز شده از بنف ممکن است که زودتر برتان جواب بیاید. ولی حوصله باید داشته باشین. دا پوښتنه هر وخت ډیره نورو دوستانو هم کړې وه چې ډیر وخت کېږي چې وکیل مې نیولی دی او کار مې روان دی یا انټرویو مې دومره وخت مخکې ورکړی دی خو ځواب نه دی راغلی، څه وکړم؟ دا د ډېرو کسانو پوښتنه ده. باید حوصله ولرئ. په دغه وخت کې خپل فکر چې دی او هڅه زیار مو چې دی هغه په ژبې په زده کړه متمرکز کړئ کوم وخت تر څو چې تاسو ته ځواب راځي. په ډېرو ښارونو کې وړیا کورسونه شته، وړیا کتابونه شته، اوس په یوټیوب کې پریمانه ویډیوګانې شته. نو څومره چې کولی شئ جرمني ژبه زده کړئ. جرمني ژبه په جرمني کې د بریالیتوب کلی ده. بې له جرمني ژبې دلته ژوند مشکل دی او سخت دی. او امید زدران صاحب میلی سلام علیکم. بل جان ویلی دی چې قبولی 3 داریم و 2.5 سال میشه کار میکنم، پاسپورت دائمی میده یا نه خیر؟ اینتگراسیون نخواندیم. نظر شما چیست برادر جان؟ پاسپورت دائمی برتان میده ولی باید 3 داشته باشین و کورس اینتگراسیون هم تمام کرده باشین و سرتیفیکیت 3 داشته باشین. اگر نه باید 5 سال منتظر باشین، بعد از او برتان میده. فارسی صحبت کنید. ورونو ته مې وی چې په نورو ژبو موږ جدا خپرونې لرو. درباره دوبلین اکبر نیازی چې دوی پوښتنه کړې ده، دوبلین چې دی په هندبوک جرمني کې په اړه پوره معلومات لیدلی شئ. هر کسان چې د دوبلین اړوند وي یا په نورو هیوادو کې پناهغوښتنه کړې وي یا ګوت هلته اخیستل شوي وي، هغوی بیرته عمل ته لیږل کېږي. پس روان میشن همانجا. بل زه تپوس لرم که څوک په دوی کې په بل ښار کې ژوند وکړي، که څوک څنګه 2.25 قبول شوی وي کولی شي په جرمني کې په بل ښار کې ژوند وکړي. ښه ده، ممکن هدف ماده وي او په بل ښار کې ژوند هغه وخت کولی شئ کله چې تاسو په یو ښار کې قبول شئ 3 کاله په همغه ښار کې ژوند وکړئ، بیا د هغې نه وروسته کولی شئ بل ښار ته ولاړ شئ هر ځای چې زړه وي. او یا که په بل ښار کې یا دایمي ویزا واخلئ، دایمي پاسپورت ویزا د ژوند اجازه واخلئ په جرمني کې، نو بیا هم کولی شئ چې تاسو د جرمني په هر ښار کې چې وغواړئ ژوند وکړئ. او یا په بل ښار کې کار پیل او یا زده کړې پیل کړئ، تاسو کولی شئ بل ښار ته ولاړ شئ. که ډېره مننه. د حسین شینواري ورور ویلي وو. عادل خان ویلی دی چې ډېره مننه، تاسو هم ډېره مننه، کور ودان. د بل ورور هم ویلي وو چې ښه که چیرې یو کس 3 کلن سیاسي قبولي ولري، حامد بابري ویلي ژبه بیا اینس پورې یاده وي او قبولي سره سم کار شروع کړي. د دایمي قبولي لپاره اوس بلډینګ وکړي او که 3 کاله کار وکړي. ستاسو په نظر دایمي قبولي مخکې مې وویل که چیرې د 3 کالو نه د قبولۍ نه د پناهغوښتنې نه وروسته په د 3 کالو دوران کې غواړئ چې بیا قبول شوي وي، البته په دې شرط چې قبول شوي وي، ځواب یې ترلاسه کړی وي. که هغه وغواړي چې دایمي ویزا ترلاسه کړي باید 3 کاله وروسته C1 سند ولري، بیا کولی شي دایمي ویزا ولري. او که نه وي باید 15 کاله انتظار وکړي. د بل نظر محمد نیازي ویل دا کمیسیون کوم وخت کې کومک کولی شي. هدف یې حتما هټفل کمیسیون دی
دا د سختو حالاتو د نوم نه معلومیږي چې که چیرې تا د ژوند حالات سخت وي، په وطن کې د حالات خراب وي او ته نشي کولی بمف د تا دلایل سم نه وي اورېدلي یا دې ته نور ورته مسایل وي، دوی ته خپل ټول دلایل ووي، ډېر ممکنه ده چې کومک وکړي. خو هغه کسان چې په ژبه ښه پوهېږي، رضاکارانه کار یې کړی وي، په ټولنه کې ښه مدغم وي، نو هغو دپاره ډېر چانس شته. کال می برادر مالیار وفا صاحب، دا خو نشو کولی. تاسو کولی شئ خپل پیغام یا مسیج هم دلته پرېږدئ یا زموږ د ټلیفون په شمېره په رسمي وختونو کې زنګ ووهئ. که چیرې چا عمر زیات ورکړی وي خو تذکره یې جعلي وي، که چېرته په اصلي سند یعنې خپل عمر تذکره راوغواړم عمر زیات کړم څه مشکل خو نه جوړوي. دې ډول پوښتنو ته متاسفانه موږ ځواب نشو ورکولی او داسې پوښتنې هم باید دلته ونه کړئ. پوهېږئ چې جرمني کې هر څه په قانون برابر دي، که داسې په جال ګیر شي ممکن د پناه غوښتنې پروسې ته مو زیان ورسي. بل ویلي جاوید اکبر، د تذکره هم د کیس ورکولو په وخت کې په کار ده او تذکره کوي، ډېره ښه ده ځکه ثابتوي چې ته د کوم ځای یې. که چېرې تذکره نه وي، هویت نامشخص وي، ډېر وخت بیا دوی ستونزې جوړوي. ریما حسن په عربي او شی لیکلي، لو سمحتو حدا عن طریق سفر. نو په دې باندې به موږ د عربي خپرونې دوستان ځواب ورکړي. کس زنګ راووهه. د کار اجازه څنګه واخلم؟ البته دوه نامحدود قرارداد. جاوید تکل ویلي نامحدود قرارداد دپاره د کار قرارداد د کار اجازه چې اخلی ورځئ به اوسلنډ بیورډ ته که هغوی ممکن موافقت وکړي. زموږ دا تجربه لرو، خلک مې لیدلي، موږ د دوستانو نه یو موږ دلته ویډیو هم لرو د کار د اجازې په اړه. هغه دلته یې کار کا او هغه اجازه یې ورته ورکړه او عادي اوس هم کار کوي. که تر اوسه مو کار کړی وي، ژبه مو ښه وي، ممکن تاسو هغوی قانع کړی شئ. او د دې ترڅنګ وکیل په دې اړه ډېره مرسته کولی شي. وکیل پسې چې څومره کولی شئ شله شئ، هېڅ وخت مه پرېږدئ، هره ورځ ورځئ یا ورته ټلیفون کوئ، مسیج کوئ، ایمیل کوئ. ایمیل ډېر ښه دی، اوس ایمیلو ته اکثره کسان په جرمني کې ځواب ورکوي. وی او سوریان رایز او نزول وین که دا غواړي چې د سوریې نه راشي. زما عمر زیاته او که اوله کې چا غلط پوه کړي وو، اوس غواړم عمر زیات کړم. عمر زیات کې په دې اړه زه څه نشم ویلی، خو بیا به وروسته که یو مسیج موږ ته ولیږي ممکن زه بیا ځواب درته پیدا کړی شم. سلام لور جانه، ده هارون امیر ویلي څنګه یې لیکلي دي که دوه واره چې کوم سړی رد شوی وي نو څه به کوي؟ څه به کوو؟ بل ملک ته لاړ شو که دلته پاتې شو؟ ښه، نو هغه د تاسو د ارادې او خوښې پورې اړه لري چې بل ښار ته ځئ که همدلته پاتې کېږئ یا بل هېواد ته ځئ. په ټولو هېوادو کې اوس همداسې حال دی، ورته حالات دي. نو ښه دا دی، ما په نظر که چا دلته وخت تېر کړی وي بل هېواد ته، مثلا ډېر خلک فرانسې نورو ځایو ته د زړه دې نه ښه کوي، دلته دې په خپل ژوند او ژبه او کار تمرکز وکړي، دلته ورته چانس ښه دی ځکه دلته بلد شوي دي سیستم او خلکو سره او ژبې سره. بل ځای ته چې ځي همدومره وخت بیا ضایع کېږي. ښه، بعض افغانانو په جرمني کې پاسپورټ غواړي. او پاسپورټونه اوس اکثره کسانو نه اوسلنډ بیورډ غوښتي دي، پاسپورټونه وروړئ، ورته واخلئ، کومه ستونزه نشته، پاسپورټ مشکل نه لري او د ډیپورټ سره اړه هم نه لري ځکه که دوی غواړي چې څوک ډیپورټ کړي اکثره چې وړي دي پاسپورټونه یې نه درلودل. ښه، 2 کاله کې کار کوم او کیس رد شوی، کار ته دوام ورکړئ. هیله ده چې شکیب ویلي دي، نو هیله ده چې راتلونکي کې شرایط ښه شي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم هغه څوک چې جرم ونه لري، په جرمني کې سم چلیدلي وي، په انټګریشن کې په جامعه کې ښه مدغم شوي وي، ژبه یې زده کړې وي او ښه اراده ولري، نو هغه د ډیپورټ نه مسؤل دي، هغو ته خطر نشته. نو ټول باید کوشش وکړئ چې قوانین ومنئ او ژبه زده کړئ، کار وکړئ. د ډیپورټ نه مه ویرېږئ ځکه هغه چې ډیپورټ کېږي ځینې خاص کسان دي چې جرم کړی وي یا نور ځینې خاص مسایل ولري. ګل پکتیاوال ویلي دي چې که څوک 2 منفي ولري
وکیل ولري خو وکیل ورته 3 انټرویو درخواست ورته ورکړی وي د انسان کولی شي 3 انټرویو ورکړي څنګه د درېیم انټرویو په اړه اصلا انټرویو نه ده هغه که چیرې یو ځل سړی رد شي مخکې مو وویل چې کولی شي محکمې ته عریضه وکړي محکمه یې بیا ګوري چې څنګه ده که محکمې هم رد کړ بیا بل چانس هم ورته شته خو سترې محکمې ته به عریضه کوي د وکیل په مرسته خو په یاد مو وي چې ستره محکمه ډېر کم کیسونه مني نو که څوک کولی شي چې په ځان باوري وي چې زه ما قضیه به ستره محکمه ومني وکیل دې پیدا کړي خبرې دې ورسره وکړي او سترې محکمې د جرمني سترې محکمې ته دې عریضه وکړي ممکن چې کیس یې بیا وارزول شي او قبولوي چانس ولري او د دې ترڅنګ که چا د ویډیو نه وي لیدلي نه وي راغلی وي د ویډیو د سره وګورئ هغه نور لارې چارې هم شته چې ارتفال کمیسیون دی ازول فولګناټراک دی د جرمني پارلمانونه دي او دې ته ورته نور مثل کلیسا ده په دې ټولو کې چانس شته ښه زه 15 کاله سلمان بابکزي ویلي 15 نه یو نیم کال کېږي وبخښه یو نیم کال کېږي بیرو منیجمنټ اوس بلډون کوم خو اوس د مشکل لپاره غواړم چې یو کال پرېږدم او قبولي مې نه ده شوې دوه انټرویو 15 خبرونه دي ما په نظر که کولی شي باید دا پرې نږدې دوام ورکړي خو بیا هم که مشکل لري زه نشم ویلی نو بیا به نو منتظر شي چې دوم انټرویو یا محکمه چې د هغه انټرویو نه اصلا محکمه د محکمه ته په اړه څه تصمیم نیسي خو که کولی شي ثبوتونه ورته نور پیدا کړي ښه دلایل وړاندې کړي ممکن قبول شي ښه بل دی خو دومره اوږد سوال لیکلی و په ډوچ Entschuldigung, ich habe eine Frage. Seit 4 Monaten 15 Tagen ich bin in Familien zusammen aus Griechenland nach Deutschland gekommen, aber bevor 4 Monaten ich habe meine دلته خو مې فکر کوم ځواب ورکړی ما برادر ما جواب دادم پیشتر برتان در سوال که با فارسی نوشته بوده بل ایزت ایسادی که نمیگم شا ممکن شاوی که د پوښتنه کړې ده چې کولی شي د ارمان په اسنادو په نورو نښتو ودونو کې کار وکړو که کولی شو په کوم شرایطو نه هغه څوک چې قبول شوي دي په بل هیواد کې د کار اجازه نه لري که چیرې بیا یو کارت چې EU بلو کارت ورته وایي که هغه څوک ترلاسه کړی شي هغه هغو کسانو ته ورکوي چې متخصص وي مثلا ماسټري ولري او زده کړې لوړې کړي وي په ژبو پوه شي هغوی اوسلنډ بیورو ته د ورشي EU بلو کارت غوښتنه دې وکړي هغه د 4 کالو لپاره دی په بیا په ټولو اروپایي هیوادو کې کار کولی شي خو که د عادي اسناد لرئ په نورو هیوادو کې کار اجازه نشته که چیرې بیا د جرمني پاسپورټ ترلاسه کړئ یا تابعیت بیا نو ازاد یې چې ټول دنیا کې کار ښه بل امین ویلي دي چې لاول ځل انټراک راته رد کړی دویم ځل لپاره زول انټراک کولی شو او دویم ځل لپاره ما درته ویل زول فولګن انټراک دی چې بیا هم کولی شي چې پوښتنه وکړئ خو باید سندونه مو در سره وي نوي شواهد مو چې پیدا کړي وي ټول ورته یوسئ عمر خیل ich habe auch Fingerdrücke in Bulgaria wie geht das په بلغاریا کې ګوتې لرئ بلغاریا ته کسان نه لیږل کېږي عموما تر اوس شرایط همداسې وو چې کسان هلته نه لیږل کېږي ځکه وي چې هغلته د بشر حقوقو ضد کارونه ترسره کېږي نو ممکن چې تاسو هلته ونه لیږل شئ او خو دلته شاید چې ډولډونګ درکړل شي یا که کیس مو ښه وي سم وي نو ممکن قبول هم شئ بل احمدشاه نوري که جرمني تحصیل ماستري په داشتن پاتې کېدو خو څومره چانس دی متأهل یم والله نو چانس خو شته کسان چې جرمني کې خو ښه ده چې زه فکر کوم ماستري وکړئ بیرته وطن ته ولاړ شي هلته وطن ته خدمت وکړئ بل ایوبي ورور تقریبا ایوبي صاحب ویلي دي 2 کاله کېږي چې رد مې اخیستی او دوهم ځل درخواست مې هم کړی خو وکیل نه لرم که د ځوانانو ټولنې یعنې یو هم سره یم خو دوهم درخواست ځواب تر اوسه نه دی راغلی زه څه وکړم باید منتظر شي خو ښه ده که وکیل دې نیولی وای مخکې ښه و نو اوس باید منتظر شي چې ځواب دې څنګه کېږي C1 او په کوالي کې څه فرق ده د پوښتنه صحیح پوه نه شوم عادل خان ورور که کولی شي یو ځل واضح ولیکه هغه کسان چې آلمان کې 4 کاله تېر کړي وي نواب نوري ویلي عمر یې 20 کلنۍ ته نه وي رسېدلی دا د هغوی دپاره قانون دی چې قبولي ورته ورکوي خو یو څه دا شرایط څوک شي زه پوه نه شوم چې هدف څه دی که اوس بلډونګ ونه کړم د قبولي چانس څومره سلام که څوک قبول شوي وي په کوم صورت کې کولی شي خپل وطن ته سفر وکړي څوک فکر کوم ټلیفون ته اوس زنګ وهي
که ښه به وي چې په رسمي وختونو کې ټلیفون وکړئ، ځکه دا وخت موږ د یوازې د لایو ویډیو دپاره ځانګړی کړی چې د وخت کې کسان بېکاره وي. ښه، محمد ویلي که څوک قبول شي په کوم صورت کې کولی شي چې خپل وطن ته سفر وکړي. قبول شوي کسان که چېرې څوک 3 کلن پاسپورټ ولري عموما د وطن ته د سفر چانس یې کم دی، ځکه دا اصلنډ بیوډه بیا دوی ته ستونزې جوړوي، ممکنه قبولي بیرته ترې واخیستل شي. خو هغه کسان چې مثلا د کورنۍ غړو سره د یو ځای کېدو په ویزا راغلي وي، هغه هم کولی شي هر وخت سفر وکړي. سلمان بارګزي ویلي چې زه 1.5 کال کې اوسېدونکی یم. ښه، دته مو ځواب ورکړی دی. وروسته د محکمې څخه بختیار ورور ویلي چې وروسته محکمې نه مثبت جواب ترلاسه کړی، تقریبا 2 میاشتې کېږي جواب مې اخیستی، خو لا تر اوسه پورې کوم اسناد یې نه ترلاسه کړي. ما درته ووایي چې مثبت جواب دې ترلاسه کړی ډېر ښه دی، خو باید بیا هم انتظار وکړئ، وخت غواړي. دا د دوی هر ښار او هر ادارې پورې اړه لري. ځینې وخت کارکوونکو کې لږ وي، ځینې وخت په ځینې ښارو کې بیروبار ډېر وي، نو باید تاسو حوصله ولرئ. ګل پکتیاوال ویلي دي چې که هلک د نجلۍ سره واده وکړي، نجلۍ 3 کلنه وي، هلک کولی شي چې واده ورسره وکړي، نجلۍ ښار ته ځان بدل کړي. هو، که چېرې تاسو هغه اسناد چې د واده دپاره ضرور دي ولرئ، واده وکړئ د چا سره، او یو بل ته ورتلی شئ هر ښار کې چې وغواړئ، د هغو په ښار کې یا په خپل ښار کې اوسېدل غوره کولی شئ، او کولی شئ چې تاسو ته هم که څوک مثلا نجلۍ 3 کلن اسناد ولري او هلک تر اوسه هېڅ شی ونه لري، ده ته هم 3 کلن اسناد ورکول کېږي د قانون د مخې قبلېږي. دا هم یو چانس دی، یعنې که څوک واده وکړي د قبول شوو خلکو سره یو د بل سره د قبلېدو چانس شته. د دایمي اسنادو لپاره ښه ناصر ویلي دي چې تذکیره نه قبلوي، وایي افغاني پاسپورټ ولري یو کس. نو که چېرې کس 3 کلن اسناد ولري، هغه خو نشي کولی چې پاسپورټ له سفارت راوړي. نو که چېرې تاسو 3 کلن اسناد ولرئ، هغوی درته خامخا پاسپورټ هم درکوي. خو که چېرې تاسو ته یې ووایي چې ولاړ شئ د پاسپورټ راوړئ، بیا ورته راوړئ، بیا مشکل نه دی. یعنې په خپله باید دا کار ونه کړئ. که چېرې دوی درته ووایي چې دا کار وکړئ، بیا مشکل ستونزه نشته. پول سرکار جج سجاد صاحب ویلي چې ګټه لري که نه، خو مخکې مې دا موضوع تشریح کړه او ګټه لري. آینده کې نوي قوانین راځي. د بل د علي ارسلان ورور پوښتنه هم دا شی ده. نور تنها ویلي چې 3 کاله مې په بل ښار کې کار کړی، اوس هم 3 کلنه قبولي مې شوې ده، کولی شم په دې ښار کې ځان هو وروسته 3 کلونو نه څه چې هر وخت ته کولی شي، که په بل ښار کې هر وخت هر ځای کې چې کار ولري هملته ځان میلډ کړي. جای تکل ویلي چې کمپنۍ ما کار ناراضي ده، قبول شوی یم، محکمې تصمیم ته انتظار یم، 2 کاله مې کار کړی. راتلونکي قرارداد لپاره کمپنۍ اجازه نه لري چې نامحدود قرارداد وکړي. څنګه کولی شي نامحدود همدا مې درته ووایي چې دا کولی شئ چې د خپلې کمپنۍ نه یو خط یو لیک وروړئ چې دوی پکې دا توصیه وکړي، هغه د هغو اصلي بیور نه وغواړي چې موږ د کس ته ضرورت لرو، موږ د سره خوښ یو او موږ غواړو دته دایمي قرارداد ورکړو، هیله ده چې د کار اجازه ورکړي. دا یو ښه چانس دی، نو دا کار وکړي. هغه خط بیا یوسئ اصلي بیور ته، ممکن د کار اجازه درکړي. پرنس وفا ویلي چې زموږ پاسپورټ کې چې جرمني راکړی د تخلص ورکړي، زما د فامیل افغاني پاسپورټ څخه فرق لري، کولی شي معلومات راکړي. نو هغه ټول اسناد چې کوم ضرور دي دا برابر کړئ، بیرته یې وروړئ اصلي بیور ته، ممکن چې دا کار مو وشي، سخت نه دی. که چېرې غلطي شوي وي درته بدلوي. د دري ژبې په خبرو بیا ځینو دوستانو غوښتنه کړې چې هغه خو ما ووایي چې موږ د هغو لپاره جدا خپرونه لرو. بل ویلي چې 2 کاله کې انټرویو مې نه راځي، باید حوصله ولرئ، وخت غواړي، اکثره وخت انټرویو راتللو دا شیان دلته په جرمني کې باید ډېر حوصله وکړئ. بل بختور شاه صافي ویلي که چېرې یو کس 5 کالو کې ډولډون نه وي خوړلی او قبولي هم نه وي ترلاسه کړې، نو کس سره به څه کېږي؟ زه پوه نه شوم چې ادب به یې څه وي. خو که چېرې تاسو ته تر اوسه انټرویو نه وي راغلی یا ځواب نه وي راغلی، دلته باید انتظار وکړئ. 5 کالو کې باید خامخا راغلی وئ، له وکیل سره مو موضوع مطرح کړئ چې هغوی موضوع فالو کړي، تعقیب یې کړي. دوهم ځل عزل انتراک څنګه کولی شم؟ دوهم ځل انتراک نه، د وکیل سره مشوره وکړئ دوهم ځل عزل فولګن انتراک دپاره، یا د نورو مرستندویو سازمانونو چې ما ویلي وو لکه پرو عزل یا نور،
نو کولی شئ که نورو مرستې ته اړتیا وم یو مسیج پرېږدئ بیا به زه درته په دوشنبې په ورځ انشاءالله چې ځوابونه درکړم ځکه اوس ډېره ناوخته شوه که څوک یو مریضي ولري په اسنادو کې مرسته کولی شي او مریضي هغه څوک چې ناروغ وي هغوی نه ډیپورټ کېږي هغوی بېغمه دي خو باید ثبوت وکړي د ډاکټر سند د ځان سره ولري چې دی ناروغ دی او ممکن د مریضانو ته ډولډونګ ورکړي یا ابشبونګ فربود په ریپورټ بندیز یا دې ته ورته نور یا ممکن چې قبولي ورکړي دا بیا د هر د کیس او نورو ډېر موضوعاتو سره اړه لري. ښه ابراهیم افغان ویلي چې په دویم انټرویو کې شی ضرور دي چې ورته ویې کړم. دا دویم انټرویو محکمه ده، قاضي تاسو خبرو ته ډېر جدي غوږ نیسي، باید ښه ځان پرشي پوه کړئ، د ترجمان نه مطمئن وئ چې په خبرو مو پوه وي او تاسو په خبره پوه شئ. سندونه که نور لرئ د وطن نه یې راوغواړئ، که دلته در سره وي پخوا مو خبرې نه وي کړې هغه باید ورته ووایئ. خبرې مو باید ضد و نقیض نه وي، باید ښه ځان ورته پوه کړئ. د اولې انټرویو نه ممکن تجربه مو لرئ. ښه بل سهیل خان پښتون وایي چې که اسناد درته راشي په انټرویو کې د تعلیم پټ کړی وي وروسته اسناد راتلو وغواړي تعلیم وکړي، نو خبره دروغ کېږي چې ورته وایي چې نه ما تعلیم کړی څه کېږي بیا که وکیل ونیسي. نو که چېرې دوی پوه شي چې تا درواغ ویلي دي ممکن قضیه د قبولي بېرته درنه واخلي، نو دا مو یو مشکل دی درته ځکه دلته یو څه ستونزه جوړېږي. ښه که اوس بلډونګ وکړم قبولۍ څومره چانس لرم؟ زه درته 100% خو نشم ویلی خو ډېر زیات چانس لري. 100% د اوس بلډونګ شروع کړه نو زه باوري یم چې خامخا قبلېږي. مخکې موږ ویلي وو چې څوک اوس بلډونګ وکړي په هغه کې اوس ډولډونګ ورکوي او بیا 2 کالو لپاره نوره د اوسېدو اجازه ورکوي چې د ځان لپاره کار پیدا کړي. نو دا 5 کاله چې پوره شي ممکن تاسو ته دایمي ویزه درکړي یا دې ته ورته بل د استوګنې اجازه. ښه شافي ارمان ویلي دي چې کار مې شروع کړی انټرویو مې 2 ځله رد شوی خو اوس بلډونګ په 2 کال کې په 2019 کال کې به قبول شم یا نه او د جرمني پوره شی نه لرم. ډېر ښه دی، تا چانس ډېر زیات دی چې اوس بلډونګ دې څنګه ختم شي. دوی که په قوانینو کې تغییرات رانه شي 2 کلن سندونه درکوي چې ځان لپاره کار پیدا کړي کار وکړي. نو بیا د هغو نه وروسته بیا ډېر چانس دی درته چې په جرمني کې دایم دپاره پاتې شي او دا ډېر ښه دی چې اوس بلډونګ کوي، ډېر مهم دی. نوی که څوک جرم جرایم نه لري کار وکړي قبولي ورکوي که نه؟ او ډېره ګټه لري بالکل چې څوک باید متوجه وي چې جرم و جنایت مو نه وي کړی، خپل کار کوئ، ژبه مو زده وي. ورو ورو قوانین بدلیږي، په انټیګریشن باندې ډېره سرمایه ګذاري کېږي، نو د تاسو لپاره ډېر چانس شته. بل مجاهد احمدزي ویلي چې 2 کاله کېږي چې منفي مې خوړلې، 2 کاله کېږي چې درس وایم او پل سایډم کار کوم، غواړم چې دایمي انوفریست فرتراګ وکړم. ښه ګټه به راته وکړي که نه؟ او دا ماما ورته نورو پښتنو ته دا ډېره ګټه لري. کار چې څوک لري هغوی لپاره ورته ممکن اوس بلډونګ ورکړي او 18 میاشتې د اوس بلډونګ نه وروسته تاسو باید د وکیل په مرسته غوښتنه وکړئ چې د استوګنې اجازه درکړي. دا د واده په اړه د ګل پکتیاوال پوښتنه خو مې ځواب کړه. 3 کلنه نجلۍ سره نه خو 3 کلن اسناد چې ولري د هغو سره چې واده وکړي هغو دپاره شرایط اسانه کېږي. د همدغه نجلۍ چې کوم ډول قبوله شوې ده دا یې همه ډول قبلېږي، خو هغه د واده دپاره باید شرایط پوره کړي. واده شرایط هم تاسو پوهېږئ چې سخت دي. په هنډبوک جرمني کې په دې اړه یو بېل چپټر شته چې هغلته باید ثابته کړئ چې مجرد یې او نور ځینې د زېږېدنې سند او پاسپورټ تذکره دا ټول ولرئ. بیا دوی د واده دپاره قبلوي او په نږدې ورځو کې د واده په اړه موږ یو نوی ویډیو چپټر هم راځي، په هغو کې بیا ویلي وو. هغې کې به تاسو ولولئ چې د واده که څوک سندونه نشي برابرولی، مثلا ځان مجرد نشي ثابتولی، کولی شي د هغو کسانو جرمني کې چې دوی ورسره پېژني هغوی بوځي د شاید په اړه په توګه هلته شاهدي ورکړي، نو بیا ډېر چانس شته چې قبول مو کړي د مجرد په توګه واده وکړئ. بل ویلي چې زه 3 کلن اسناد لرم، دوشباز ته څه شرایط دي؟ دوشباز ته شرایط
فرق کوي په 3 کلنو نو دا د تا ته وخت پورې اړه لري چې څومره وخت یې دلته تېر کړی. عموما که چېرې 8 کاله چا دلته پوره شوي وي او ژبه یې زده وي هغو ته دوج پاس ورکوي او ممکن د 8 کالونه 7 کالو ته هم راکم شي په ځینو خاص شرایطو کې 6 ته هم. زار محمد ویل چې قبول یم افغاني پاسپورت لرم خو افغانستان شکل میدان کې اسناد رانه کاپي کړو بیرته نه لیږي. که ته نه پوهېږم چې تا قبولي کوم ډول ده خو که چېرې څوک غواړي افغانستان ته ولاړ شي عموما هغه 3 کلن چې قبول شوي دي بیا د بانف او اصلي بیور د ادارې فکر کوي چې ته په وطن کې نو چې وطن ته ځې وطن کې ستونزه نه لرې نو دلته څه کوي نو ممکن چې بیا مو بیرته هغه اسناد پناه چې د استوګنې اجازه بیرته درنه واخلي. نو تاسو باید د وکیل سره په دې اړه مشوره وکړئ خپل ټول حالات ورته ووایي چې څه مو کړي څه ډول تللي اسناد مو څه دي. ګل محمد ویلي چې ما 2 کاله سپین کار کړی قبلي کوم چانس ده هم ورته پوښتنه ده څو ځله مو ځواب کړه. سلام وکړه شیرزاد ورور ویلي که وطن کې فارغ التحصیل 12 وي پوهنتون اسناد مو لري دلته یې ځانځریسین ورکړی وي او دلته انټرویو کې ورته وایي چې دا هماغه د درواغو مشکل دی. دا به یو څه مشکل ممکن درته جوړ کړي خو زه نشم څه ویلی په دې اړه. بل خان مظفري سردار محمد خان مظفري ویلي دي که څوک جرمني کې مجرد وي ښځه وطن کې پاتې وي جرمني کې 2 واده کولی شي په خاطر دې چې ریپورټ مخه ونیسي او کولی شي خو باید ته ثابته کړې چې مجرد یې هغه سندونه چې کوم په کار وي محکمه یې غواړي باید ورته راوړي. ښه تصور ویلي چې جرمني کې مې 4 کاله تېر کړي دي او ډولډونګ لرم 2 منفیانو مې خوړلې اوس فرانسه کې یم فرانسې هېواد مې بېرته جرمني ته لېږي او زما د قبولۍ چانس شته او بېرته ښه دی چې جرمني کې پاتې وای اوله خو اوس هم بېرته که راشئ او دلته یو نه پوهېږم چې دلته به مالات څنګه وي خو باید وکیل یا چا سره په دې اړه مشوره وکړئ. د تاسو نه هم ډېره مننه د ځینو ملګرو چې مننه کړې. ګل پکتیاوال چې د واده یې ورته ښودلی چې وطن کې واده ماشومان لري نو دا ورته یو څه مشکله ده باید ځان مجرد ثابت کړي دلته واده سخت دی. د 2 واده په خاطر قبول کېدلی شم امین ویلي و دلته خو مقصد چې ثابته کړي چې زه مجرد یم دا خبره مو څو ځله وکړه. سهیل خان پښتون ویلي که عمومي توګه له 3 کلونو اسناد وروسته به کوم اسناد ورکوي کله چې تا د 3 کلونو اسناد وخت پوره شي بیا بیرته د 3 کالو لپاره نور سندونه درکوي پاسپورټ او اسوایس که چیرې د C1 اخیستی وي C1 د جرمني ژبې سند ولري بیا درته دایمي ویزا درکوي. فرید کریم خیل ویلي که په بحرین حالت کې ژوند کوم او په شونبور کې اوسم غواړم چې منشن کې کار وکړم لیکن اجازه نه راکوي څه باید وکړم. دا باید د هغو ځای د ادارو سره خبره وکړئ وکیل سره یا نورو ادارو سره مشوره وکړئ باید چې اجازه درکړي کار مو پیدا کړی وي او دې کې باید ستونزه نه وي. مجاهد احمدزي ویلي چې پوه دې نه کړم چې دایمي پتراک وکړم د قبولي کوم چانس به وي که نه په افغانستان کې 12 ویلی دی ابشلوس براکي دایمي پتراک چې وکړي دایمي قرارداد د کار چې وکړي ما درته ووایي چې په دې اړه وروسته د میاشتې په 19 تاریخ تصمیم نیول کېږي ممکن قوانین بدل شي او ګټه ډېره لري د قبولۍ دپاره هغه څوک چې ښه په ټولنه کې مدغم وي ژبه یې زده وي کار کوي د هغو دپاره آینده کې چانس شته نو کوشش وکړئ چې کار ته دوام ورکړئ او ژبه ښه زده کړئ. وطن دوست ویلي چې ماته بانې کوي لایف فیرمان راشنو رنګ رنګ چې ژبه دې نه زده وکړله وایي لایسنس لري لایسنس باید واخلئ ضرور دی رښتیا په ځینو کارو کې مهم دی. بل رحمان الله سالار ویل چې 2 کاله کېږي منفي لرم انټرویو مې نن راځي کار کوم او د ژبې پوره اسناد مې ترلاسه کړي دي نور څه وکړم. 2 کاله وخت غواړي نو باید حوصله وکړئ وکیل په مرسته دا موضوع تعقیب کوي ممکن هغوی درته یو څه وخت لنډ کړي.
سابون شیرزاد ویلي که څوک منفي ولري وطن کې کوژدنه وي هغه راولي تر څو چې قبول شوي نه وي د غور راوستل ممکن نه دي. هغه څوک چې اجتماعي قبول یا فرعي قبول چې موږ مخکې ویلو چې که هغه ولري هغوی هم اوس کولی شي، خو د لپاره شرایط دا دي چې ټول جرمني ته په میاشت کې 1000 نه زیات کسان نه راځي، نو ویزې ډېرې کمې ورکوي او څه په اوس وختو کې لږ مشکل شته. جاهد تکل تا پوښتنې ته خو مې ځواب درکړ چې د نامحدود قرارداد چې ترلاسه کوي باید د کمپنۍ نه یو لیک یوسئ ماوسلنډ بیورډ ته چې هغوی درته د کار دایمي اجازه درکړي. عبدالله تصور ویلي چې زه کولی شم بې له دې پورته جرمني ته درشم. په دې پوښتنه خو زه پوه نه شوم. مجاهد احمدزي ویلي چې 12 اسنادو باندې به کوم ابشلوس راکړي، غوښتي مې نه دي څه وکړم اسناد راغواړم. او دلته چې که څوک غواړي چې خپل اسناد رسمي کړي په جرمني کې په دې اړه یو بېل څپرکی دی، موږ څو ځله په دې اړه خپرونې جوړې کړي دي. تاسو کولی شئ د پوهنتون یا د ښوونځي اسناد دلته رسمي کړئ، باید هغو اړوندو ادارو ته ورشئ، هغلته لینکونه شته، که غوښتل مو یو مسیج پرېږدئ زه به بیا لینکونه درته ولیږم، تعقیب یې کړئ چې به څه کار وکړئ. هغه ابشلوس مو دلته سندونه مو دلته رسمي کېږي، خو د هغو لیسې او د نورو د دې شیانو ټول سره اړه لري او د ښار سره اړه لري چې تاسو په کوم ښار کې اوسئ. د یو کلن په باره کې معلومات ملک ته سفر پرې کولی شو. سینا خان ویلي او که یو کلن څوک ولري سفر کولی شي، خو په دې شرط چې پاسپورټ ولرئ. ابراهیم افغان ویلي چې کوم خلک جرمني بیرته لیږلي، ما په نظر یا څومره چې موږ معلومات لرو هغه کسان چې دلته جرم جنایت کړی وي هغه لیږل کېږي، نور عام خلک چې قوانینو ته یې غاړه ایښې وي، کار کوي یا زده کړه کوي هغوی نه لیږل کېږي. کوم چا عطا افغان ویلي که چا جنګ کړی وي منفي هم خوړلی وي ممکنه ده چې اسناد به واخلي، که ډېره قضیه جدي نه وي ممکنه ده چې اسناد واخلي، ډېر جنګونه یې کړي وي یا څه جرم یې کړی وي بیا ممکن سخته وي. عبدالرحمن ویلی بود چې برادر عزیز اسناد به قدر کافی دارم، ما رد شدم، یک بار جنگ کردم، جانب مقابل دندان چشم پای شکسته برای من در پلیس دوسیه دارم. من چیز گفته نمیتونم، باید همراه وکیلتان مشورت کنیم برادر عبدالرحمن. ډیره مننه دوستانو چې تر اوسه موږ سره وئ. هیله ده چې پوښتنې مو ځواب شوي وي، که نه وي شوي بیا هم کولی شئ چې موږ ته پیغامونه پرېږدئ، ټلیفون وکړئ په فارسي، پښتو، عربي، انګلیسي، جرمني، ترکي، فرانسوي ژبو زموږ دوستان شته چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړي، یا مسیج وکړئ، یا که پوښتنې مو ډېرې جدي وي ایمیل ولېږئ، نو زموږ وکیله چې ده هغوی به تاسو پوښتنو ته هڅه وکړي چې دقیق نور ځوابونه پیدا کړي. نو هیله ده چې دا ویډیو هم له دوستانو سره شریکه کړئ. د تاسو ټولو نه ډېره مننه، کور مو ودان او ښه وختونه ولرئ. یو خبر چې ویره مې نه شي په دې پای کې درته ووایم چې هڅه وکړئ چې یو د بل سره اړیکې جوړې کړئ. تاسو متوجه یئ چې د نورو ټولنو خلک چې دلته اوسیږي هغوی چې قبلیږي، کارونه پیدا کوي، کورونه ښه پیدا کوي، یوازینی دلیل یې دا دی چې یو د بل سره ډېرې ښې کلکې اړیکې لري، د خلکو سره اړیکې لري، یو بل سره مرسته کوي. په وړو وړو ټولنو کې سره راټول شئ، همغږي پیدا کړئ. دغه د موږ تاسو د پښتو ټولنې د پښتو ژبې د ویونکو دپاره په جرمني کې ډېره مهمه ده چې یو د بل سره اړیکې ولرو، یو بل سره وپېژنو، یو د بل سره کینو. زه ډېر کسان وینم چې یوازې خپل ځان غم کې دي، نور د چا سره اړیکې ډېرې نه لري، یا وایي چې وخت نه لرم، دې ته ورته نورې بهانې کوي. خو که چېرې موږ تاسو سره یو لاس وو، زموږ تاسو مخه بیا هېڅوک نشي نیولی. نو دا ډېره مهمه ده، باید سره یو بل ته لاسونه سره ورکړو، یو د بل ملاتړ وکړو. زه په باور درته یم که دا سبا دلته په برلین کې مثلا 1000 کسان، دلته په برلین کې 11000 افغانان اوسي، که 1000 کسان د دوی راشي او دلته لاریون وکړي، دا ډیپورټ او دې ته ورته دا ټول مسایل به ختم شي او د دوی قبولۍ چانس به 90% لوړ شي. نو دغه همغږي او د بل سره یووالی، دغه شیان
ډېر مهم دي. هغه وطن کې چې څه حالات روان دي باید د هغو نه مو تر اوسه عبرت اخیستی وي. لږ تر لږه په پردي وطن کې باید افغانان ټول سره یو لاس یو موټی وي، بل سره ډېره مرسته وکړي. نو ډېره مننه تاسو نه کور ودان. زه که ځینې پوښتنې پاتې وي هیله ده چې مسیج کې راته ولیږئ. زه به بیا هلته کوشش وکړم چې ځواب درکړم. نور دا ډېر وخت وشو، دا زموږ تر ټولو اوږده ویډیو وه، ځکه چې بیا د دې نه وروسته د کرسمس رخصتیانې دي، نو ممکن بیا ډېر ونه شو کړی چې ځوابونه درکړو. نو هیله ده چې معذرت مو مخکې ومنئ. جنوري کې به بیا کیسې سره کوو. نو ټولو ته ښه وخت، ښې ورځې. خدای په امان.